یو دهری راغلی د دهری د هارون رشید بادشاہ دربار ته راغلی دی یا دغه وخت بادشاہ رہے تقریبا 3 سوالات کې پورا دربار کې وای تاسو کې کچاره د 3 سوالاتو جوابات راکړه زب مسلمان شمه او که جوابات امرانه کړه به تاسو مونږ سره دهریان کېږي سوالات څه دي جی و یو سوال دا دی چې الله نه مخ کې سو دویم سوال زمونږ دا دی چې الله دې وخت کې څه کوي او دریم سوال دا دی چې الله کم طرف ته ګوري اوس مونږ انسان یو نه دې طرف ته ګورو نور طرفونه نه پناه دي ویل الله کم طرف ته ګوري دې وخت کې ټول علما خاموش ناست دي بادشاہ جواب ولې ګول امام ابو حنیفه راوغړی رحمه الله امام ابراهیم الله راغی د په منبر باندې ناست خپل 3 سوالات وکړه امام ابو حنیفه رحم الله دې د لاس نه ونی وخته راکوس کول راکوشه چې تعالی جوابات درکم زب په منبر باندې کینم په منبر چې امام ابو حنیفه رحم الله کیناستو ویل ستا یو سوال داو چې الله دې وخت کې څه کوي ویل ها ویل ته د منبر نه راکوس کلی وځي پکې نه ولمداري د یو سوال جواب ویل ستا دویم سوال دار چې الله نه مخ کې سو نو ورته ویل لګه شروع وکړه د 10 نه مخ کې سی ویل 9 د 9 نه 8 د 8 نه 7 د 7 نه 6 د 7 نه 6 نه 5 4 2 3 اخر ته راورسو د 2 نه مخ کې سی 1 ویل د 1 نه مخ کې سی د 1 نه مخ کې وځي سی ویل دغه چې د الله نه مخ کې هیڅ نشته هغه ازل نه دی بیا دې ته وای ته وای چې الله کم طرف ته ګوري یو شمه راوړه شمه دای بلکړه دته وای شابه دې طرف ته راشه وای ته وګوره دا کم طرف ته ګوري ويره دې طرف ته ګوري تراشه دې خوراشه دې خورا وای دا خو دې طرف ته یو طرف ته تاوي دې طرف ته ګوري او خو هم ګوري او دې خو هم ګوري وای ګوره چې تر سمت او د طرف تعین د دې مخلوق د پاره نشي کولای شبه یو مخلوق د الله پیدا کړی دا نو هغه خالق د پاره ته څنګه تعین کې تعین غواړي هم دغه وخت کې دغه پهلیان پاسيږي او اسلام راوړي